أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. صدق الله مولانا العظیم. د حضرت سلیمان علیه السلام کیسه شروع او دغه زوی ته رسیدلی و چې خط سلیمان علیه السلام اولر او آکی وی تلیکلی و چې د مو مقابله کې تو سر درومې ما جنگ تماته ورېږي او تابعدار روشي کومه مطالباتو د مودینا او منوي نو ملکه بلقیس چې کومه وا هغه فورا خپل کوم جرنیلون او وزیرونو آی روغشتل او هغه ته اول چې دا خو د سلیمان علیه السلام نه خط ارغله ده نو لہذا څوک هغه وی ته وای چې یاره خو موږ څه کم خو نه یو چانه جنگ وکړو نو دی وی ته وای چې جنگ خو څه د سوکا خبره نه ده خدا د چې کله جنگ شروع شي نو په هغه کې عزتمن خلک ذلیل شي کلی او کورونه تباہ او برباد شي لہذا امتحان به وخلو که پیغمبر وینو بیا جنگ نشو کوای او که پیغمبر نه عام بادشاہ وي نو بیا جنگ صبرونه خبره نه ده امتحان یې په دې خوسته چې زه د طرف ته هدیه تحفه ورلږم کدا دای قبول کی نو بیا پته وای چې دا پیغمبر نه ده عام بادشاہ ده لہذا تحفه څه نو سل خادمون او سل خادمه دای ورسته ولې او د هر چا سره د سونې کومه خشت دی وغیرہ او د سپینې زاري دا می سره دی او دا د دې طرف نه تحفه وا سلیمان علیه السلام ته چې کله آغا ورسېدل نو وی لیدل آغا پوه شو وی ته وی چې تاسو د مو په دې امداد کول غوړوي او تاسو دا چې بس دا هدیه بدای قبول کی کومه مطالبات او پرېښ دی د دغه سره واپس درومي او بادشاہ د خپل ملک ته دی وای چې د جنگ تیوري د کوي داسې لشکر په ور ول چې د هغه مسوک مخه ونه ویني او آل سلیمان علیه السلام لشکره او مال او متا هغه دوی خپل مولیدل چې سلیمان علیه السلام چې کوم د دوی لشکر وفد اروند هغه ته بقاعده د سری او د سپینې زاره یو روډ جوړ کړه ده او درنګي جنات انسانون زناور قسم د هغه خپل جمعتون زوی په زوی کترونه ویلوړ دي چې هغه لشکره ولیدل وفد ولید حیران شل او خپل کومه تخفای چر وړي وا نو هغه پکې د صبر ولګیدل لکه یو حقیر شای چې دا خو د دې په مقابله کې هیڅ نه دي لہذا دغه خو تریل شدي چې سره وي توضیح نه کوي چې دا مشتو ته تخفار وړي دو بهر حال نو چې کله سلیمان علیه السلام دوی واپس کړل او دوی ورسېدل خپل ملک ته وویل چې هغه چې تیوري د کوي نو بس دی ته ول چې دا پیغمبر ده لہذا هغه زوی کې د اسلام وروړه او بیا د تللو اراده وکړه چې د دې تزویر درومو او نور قسم مطالبات وی هغه به هم دای پیش کی ملاقات په سره وکړو نو دا ملکه بلقیس دا روانه شوله او چې کله د سلیمان علیه السلام علاقې تر نږدې شوله سلیمان علیه السلام ته پته ولګېدله چې دا د رسېدلی نو سلیمان علیه السلام د دې د عقل امتحان وکړي چې
حکومت خو کوي څه عقل در پکې شته او که نشته په دوې طریقې سره یو دا چې د دې کوم تخت چې موږ پرون د هغې وضاحت کړی چې هلته کې هغه هدهد بوډي چرګ چې کوم د دې تخت لیدلو هغه هم ته چې وله عرش عظیم ډېر لوی تخت چې ده او مفسرینو د هغې طول او عرض او رفعت بلندی بیان کړې وه چې 80 گز دا اوږد و 50 گز دا چوړ او 40 گز دا چګ و درنګې ملغلرو جواهراتو سره ستره او سپینو زرو سره دا مرصع مزین کړه شو نو سلیمان علیه السلام خپل کوم ملګري هغې کې دا وایي چې دو چې یا مو ته ارغل یې نه وي نو څوک داسې شته ده چې د دې هغه تخت مو تر ورسوي څومره وخت کې به ورسوي نو یو لوی دیو قامت هغه ورته ووایي چې د تو د کوم د مجلس وخت ته یعنی مثلا د سبینۍ نه ته دلته کې کښېنې او غرمې چګېږې نو ته به یا د خپل مجلس نه چک شوه نه وې تخت به مو ته رسولی سلیمان علیه السلام ووایي چې مو ته دې نظر دی پچار ده یو بل جن و چې د هغه آصف بن برخیا نوما لیکلی شوي دو چې هغه ورته ووایي او دا ولی الله جناتو کې هم هر قسم ته طبقات شته ده او دته اسم اعظم چې ویو دی نو هغه ورته ووایي چې د الله پیغمبره ته چې داسې سترګې ټیټوې او بیا یې چګوې نو ټیټې کې یا به در چګې دي چې مو به ار رسولی نو سلیمان هم دغسې کول د الله نه دعا غوښتله اسم اعظم سره چې څه دعا غوښتی شي هغه الله پاک فورا قبلوي د الله نه یې دعا چې یا الله پاکه د دې هغه تخت چې دا دلته کې حاضر کړي دا خواهش ده نو سلیمان چې سره چګولی هغه تخت موجود و او هغه تخت کې بدلون ورته وکړو مثلا یو طرف ته پکې شنه ملغلرې لګېدلي جواهرات لګېدلي دي بل طرف ته سره بل طرف ته زیړه نو د زیړو په ځای یې سره کړل او د شنې په ځای باندې یې زیړ کړل داسې تبدیلي پکې وکړله نو چې کله دو روغلله سلیمان علیه السلام دې چې هکذا عرش وکړي ای تو تخت داسې و نو دې داسې ورته وکړه چې کانه هو دا خدا لکه هغه دغه وي ویې پېژانده نو اندازه ورته ولګېدله چې دا د الله پیغمبر ده او دا د معجزې په طور باندې الله پاک دته دغه قدرت ور کړی ده چې د مو تخت هغه د میاشتې په مزل فاصله کې پروت و او دلته کې په انن فنن کې حاضر کړی ده بیا د هغې نه پس ته سلیمان علیه السلام داسې راود دی سره خپل تخت ته خیږي نو د دغې تخت نه مخکې یو فرش جوړ کړی چې دا فرش دا د شیشې و الون دې داسې مخصوصېدل لکه بلکې داسې مکمل مخصوصېدل لکه اوبه چې کسې نو سلیمان علیه السلام لوړو آپ تخت جلوه افروز شو دوه راونه شوله نو چې راونه شوله د دې دا ګمان و چې دغه خو اوبه دي لهذا په اوبې چې بنده ورګډېږي د خپلې وربخلې داسې ورته چږې کړي نو دی وربخلې چږې کړي په لکه چې دا خو ژورې اوبه دي او په دې باندې ورګډېږي چې کپړې مې لمدې نه شي سلیمان علیه السلام ویلي چې انه صرح ممرد وی دا خو یو د شیشې فرش چې د هغه ته ورکړی اوبه دا نه دي اوس په دې کې د سلیمان علیه السلام څه غرض و نو په دا ځون پوه کړو ځنه اسرائیلي روایات دلته کې انتهایی بکواسات یې کړي دي موږ د هغې هر ځای کې رد کوو الحمدلله د هغې ته حاجت نشته چې روغه خبره موجوده ده زه غلطه خبره ویلې وخپله د دوی عادت دا د طریقه کار دا ده چې انبیا کرامو ته هم داسې خبرې منسوبې کړي چې هغه د هغې د شان سره لایق ني نو دوی دا منګړت خبرې شروع کړي دي اوس هغې زه وضاحت ته کوم خپله هم په دې پوه شو چې دا د درویغې خبرې دي داسې نه چې دا په مو پسې منسوب کړي چې مفتي صاحب وي چې یا رب سلیمان علیه السلام داسې بیا داسې دا غلطې خبرې ته بیانوه اوس نو غلطه خبره څه دو عدادو چې دوی چې سلیمان علیه السلام ته جناتو ویلیو چې دې په پښې باندې د پښې چې کوم دي دا د اخره د کڼوي غوندې دي او په د پنډۍ وغیره سخت ویشته دي او د سلیمان علیه السلام دې ته د نکاح اراده وه چې نه نکاح ورسره خو اوس چې بیا ښځه په داسې کیفیت وي چې پوسه مخ یې شوشته وي او لو د پنډۍ یې هغه د کتې نه وي دې سره څوک نکاح ته زړه نیوی شي نو سلیمان علیه السلام دا معلوموله چې یاره واقعي چې د دوی یې د هغه هسې دو او که نه دو نو بیا سلیمان علیه السلام چې وکته نوره صحیح خو هغه پرې ویشته یې هغسې وو جناتو ته بیا ووایي چې یاره دغه خو زه ودوې سره کوم بیا هغې ورته ووایي چې دا ویشتې به موږ ته د طریقه جوړه کړو بل صفا خو ډر یې ورته برابر کړل ناورا چې ورته ویشي او په ولګول ټیک ټاک شوله
دا بالکل د درویغې خبرې دي هېڅ بنیاد نشته ده. هغه ته خپل الله پاک خپل دومره ودونه ورکړي چې د یوې بلکیس هغې ته څه حاجت و. دومره دنیا او دولتونه خدای ورکړي چې د یوې د بلکیس کوم تحفه تحایف دی هغې ته څه حاجت و، هغه یې ته واپس کړه. صرف مقصد څه دا قوم ملک دلالت کې مبتلا ده، کفر کې مبتلا ده، شرک کې مبتلا ده، د دغې نه دا وځي. اوس دغه کوم د شیشې فرش چې سلیمان علیه السلام ته جوړ کړی دا د دې دپاره ورته جوړ کړی چې ګوره دا د تو عقل ده. یو لکه څرنګې چې شفاف او صفا شی دې ولیده چې اوبه نه وې هغه ته اوبه فرض کړلې، تو دا ګمان دا اوبه دي. دغه رنګې یو نوراني شی ده امیر سترګه یو چمک کوي، هغه چمک نه تو اثر وخوځوه هغې ته اله او معبود او الله وایي د هغې عبادت کوي، دا د تو عقل ده. لهذا لکه څرنګې په هغې ځای کې پکې دلته کې پکې خطا شوې چې شیشې ته دې اوبه ووې، دغه رنګې هلته کې هم په دلالت او خطا کې مبتلا یې چې میر سترګې ته ته اله او معبود یې. نو بس هغه پوه شوه ته چې موږ ته د اول نه پته وه او وفد چې رغلی و هغې موږ ته د تو ټول کیفیات بیان کړي وو چې داسې کیفیات ته موږ ته پته ولګېدله چې ته د الله پیغمبر یې، د هغه وخت نه مو ایمان اروړی ده. بهرحال دا هغه واقعه وه. فلما جاء سلیمان، پس هر کله چې روغ دغه کس د سلیمان علیه السلام ته سره د اتباع په تحایف سره قالا سلیمان علیه السلام اوې اتمدوننی بمالین چاہے تسی مو اعانت کوئ امداد می کوئ په مال سره په دا می دوک کوئ. نو پس فما آتانی الله، پس هغه شی چې الله پاک مو در کړه چې نبوت او بادشاهت ته خیرون ډیر بهتر د مما د هغه شی نه آتاکم چې الله پاک تاسو در کړه دنیا نه، بل انتم بهدیتکم تفرحون، بلکې تاسو په خپل هدایاو سره تخایف سره تفرحون خوشحال شوي. نو بس دا تاسو ته خپله تاسو خوشي په وکوئ. ارجع الیهم، ته واپس شه ای قاصده الیهم دوی طرف ته سره د هدایاو، فلنأتینهم بجنود، پس موږ خامخا دوی تر تګ کړو بجنود په داسې لښکرو سره لا قبل لهم بها چې نشته طاقت د دوی دپاره بها په دغه جنودو سره د لښکرو سره، ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون، او خامخا موږ دوی لره وبوسو منها د دغې بلادونه د دغې کلي نه ذلة عاجزه وهم صاغرون حال دی دوی به ذلیله وي، ځکه چې څوک دې کور نه وبوسي او نو دا د ذلت حال دا که نه چې خپل کور بار پرېږدی. قال یا ایها الملأ ایکم یاتینی بعرشها، او ویل سلیمان علیه السلام چې یا ایها الملأ ای سردرونو ایکم کوم یو په تاسو کې یاتینی مو ته برتاګو کې بعرشها په هغه تخت دې سره قبل ان یأتونی مسلمین مخکې دې نه چې دوی مو ته روشي تابعدار منقاد. قال او ویل افریت من الجن، افریت د قامت د جنات د جنه یعنی لوی قد والا جن و، هغه ورته وویل انا آتیک به، زه به تو ته راتګ وکړو په دغه تخت سره قبل ان تقوم من مقامک، مخکې دې نه چې ته چک شې د خپل زوی نه، یعنې کوم مجلس دی قضا او د فیصلې دی دا به یې برخص کړی نه چې موږ به تخت راوړی. و انی علیه لقوی امین، او بشکه سره زه علی په د تخت باندې لقوی مضبوط یا تکتور دی پوچتولو باندې امین امانتدار یو چې څرنګې دغه تخت ده یوه ملغلره به هم پکې خیانت نشي، هر څه به صحیح سالم ترورو. قال الذي عنده وتوي هغه کس هغه جن عنده چې دی عنده علم من الكتاب چې دی د خو ته علم د کتاب نه، یعنی دته اسم اعظم چې هغه یو دی انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، چې زه به تو تر تاک کوم په دې باندې مخکې دی نه چې تو تر واپس شي نظر دی تو. فلما رآه مستقرا عنده، پس هر کله چې ولید سلیمان علیه السلام دغه تخت مستقرا چې دا ساکن و موجود و عنده د خوته، قال هذا من فضل ربي، او ویل سلیمان علیه السلام چې دغه مهرباني دی رب د مو د فضل دی رب د مو د چې ګوره موږ زړه کې روغ کړله او مې ویل چې یاله دا تخت چې دلته حاضر شي نو داسې اسباب یې امر کړي دي چې الله پاک هغه تخت ورته حاضر کړه په څو سکینډه کې. لیبلوني، خو نعمتونه الله چې په کړي په چا دغه هر څه شی امتحان وي، که بیموري وي دا د الله امتحان وي، نعمت وي، صحت وي، دولت وي، مال اولاد وي، بچون وي، ملګري وي، ورون دوستون وي، دا هر څه د الله پاک طرف نه امتحان ده چې ته څه پکې کوې. نو الله شکریا ده کوې که نه شکري کوې دا هم یادوي چې دار سیر کړي دي لیبلوني دي لپاره چې الله پاک مو امتحان اخلي اشکرو ام اکفرو چې آیا زه شکر ادا کوم ام اکفرو یا زه نه شکري کوم د نعمتونو د الله. ومن شکر څوک چې
شکریا ادا کړي د الله پاک د نعمتونو فانما خبر ادا دو یشکر نفسي دا شکر ادا کوي د خپل ځون دی پر ځکه چې دغه ثواب دته ملوي نعمت دا داسې لکه یو درنده او قیدی او د شکر دا دی پر زنجیر وي نو کچیرته درنده نه وحشي ځناور نه زنجیر لري که منډه کوي درنګ شکر کله ادا کیږي دا نعمت په برقرار وي د الله شکر کله نه وي دا نعمت الله خولي ومن کفر اسوک چې کفران د نعمت او کی نه شکریو کی فإن ربی غنی کریم بس بشک سر رب دمو غنی د به پروازات تا د بندګونو د شکر نه کوم الله شکر نه د الله سره نقصان پکې اسی په نکیږي کریم الله جل جلاله عزت من ذات تا قال نکرو او سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چې بدل کوئی تو سے لها د دې پر عرشها تخت دې ننظرو مجا نظر کو اتهدی ام تکون من الذين لا يهتدون چې آیا دو خبره باندې پیږي یعنی تخت پیژني او کنا ام تکون یا کیدو من الذين لا خلقنا لا يهتدون چې هغه په هدایت باندې نه هدایت افتانی څه شي نه پیژني فلما جاءت قيل هكذا عرشك پس هر کله چې دروغ لاله دیتا او چې آیا درنګ یو دی تو عرش هغه تخت تو داسیو قالت دیوی ته او کانه هو گویا کې دغه تخت وچ هغه ده و اوتینا العلم من قبلها دیوی ته او چې مشتعل مر کړه شو د نبوت ته تو من قبلها مخکې دغه معجزې نه د معجزاتو او مشتدین مخکې علم ملاو چې ته الله نه پیغمبر یې وکنا مسلمین او مجو تابعدار وسودها ما كان تعبد من دون الله وصدها دوبن کړي او ما غشي كان تعبد چې عبادت کو من دون الله ما سوا دی الله جل جلاله انها كانت